ستړي مه سئ، په خیر ورسېدلاست، جوړ روغ یاست، په خیر یاست، خیر اوسئ، ایمان و سلامت سه. هلکه ناظره ژر څه لږ یخې اوبه راوړه دا مېلمنو ته. هېڅ ضرورت یې نشته خان نه نه ولې نشته وروره، دا خو ګرمي ده، خو تاسې خبر یاست چې ګرمي ده. نو راشه ژر شه، دا د لاړم او دا د راغلم. ژر راځه. خان صاحب ناکې تکلیف کوي، هېڅ ضرورت یې نه و. دا ناظر دی او حقیقت دی چې دی په دا کور کې نه یي، زوم بس دغسې دیغ یم او دی د لغمانه څه یو یتیم را پاته سوی دی. نو دغه دی بس چې ما لوی کړی دی په دا کور کې خدمت کوي. ډېر تېری سړی دی. ژر ژر اوبه واچوه، ژر چې خلک ستړي دي. ولې اریان شوې کښېږده، اوبه کښېږده، اوبه واچوه. دا کښېږده، دا دلته کښېږده، ورسه اوبه راوړه. او ښه صاحب دا د لاړم. دغه رسېد واچوه، اوبه واچوه. لکه ناظره دغه ګیلاسونه ورته کښېږده، اوبه ور واچوه. ښه صاحب ښه صاحب په دواړو سترګو په دواړو دا مه پشکېږده، دا خلاص که اوبه ور واچوه. صاحب په دواړو سترګو په دواړو سترګو. ښه نه غواړي ناظره زه خپله وراشم. ناظره تا دا مېلمه څه دا اوبه ولې راواړولې؟ دا مېلمه ته اوبه کښېږده. خان صاحب نه غواړي. وایي نه غواړي. نو خبره راله دې ځای ته وروره چې تاسو خبر یاست چې زه یو ورور لرم او هغه هم په خارج کې ګزاره کوي. نو پر ما ډېر ګران دی. نو انشاءالله تاسو چې ما د دې لپاره راوغوښتلاست چې نن به د خیره سره د احمدشاه خان کور ته ورځو او د هغو سره به دوستي کوو. که چیرې الله پاک سره ورسول دغه دوستي به ورسره وکړو نو دا به ډېره ښه خبره وي. او په رښتیا هم خان صاحب دا خو د خیر کار دی، پر دې باید موږ تاسو تلوار وکړو. رښتیا هم خان صاحب دا د خیر کار دی او د خیر په کار کې تلوار په کار دی. ښه دی چې پښه یې وربنده کړئ، کیدای شي خپل له هېواد سره یې مینه پیدا شي او بېرته د خارج څخه خپل هېواد ته راسي. دا مو ډېر ښه انتخاب کړی دی چې په خپل هېواد کې دلته مو دوستي نظر څرګند شوی وي. او چې د خیره سره دا د ورور کار مې وسي، بیا خو مې یو بل داسې یو شاه زلمی زوی هم لرم چې د هغه به هم یو کار کوو د خیره، د هغه دپاره به هم یو ښه کورنۍ ټاکو که ستاسو خوښ وي. د خیره سره نه وي. خان صاحب دا د خیر په کار کې دی لکه چې زه هېر شوی یم که څنګه؟ و ناظره ته مې نه یې هېر شوی، تا ته مې د خپل بزګر لور در غواړم د خیره د هغه سره خبرې کوم. یا خان صاحب که د یو خان لور راوغواړي څنګه کېږي؟ در غواړم یې د خیره، صرف چې ته د خپل د زلمي سره ناست یې در څنګ په دغه واده کې دغه پر تا ډېره ده. نو دا ځای چې دی بس چې ستاسو خوښ دی زما هم خوښ دی او داسې دی چې دغه نجلۍ ښه تعلیم یافته نجلۍ ده، تعلیم یې هم کړی دی. نو د خیره سره تاسو دغه خپلې اوبه وڅښئ نو پر دغه ځای به بلا تلوار کوو د خیره سره چې ځو به د خیر حرکت به کوو. دا ډېر ښه ځای انتخاب کړی دی. هلکه ناظره بله صاحب بله خان صاحب امر کوه. ورسه پر هغه موټر باندې یو ښه صافه تېره کړه، ښه یې پاکه، بیا غږ وکړه. ښه ښه صاحب په دواړو سترګو په دواړو. واه 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 دلته نازه پاسه پاسه خان صاحب پر چا موټر صافه که واخه دا صافه ورسه په سترګو دی موږ ته دلته زر په تدالي شي. واه 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 ګلالۍ
داسې راته مه ګوره ځه روخري موټر پاکه در وړمه نو ډېر ځای وګرځېدلم په ډېرو ځایو کې مې پوښتنه وکړه مګر دغه ځای چې ما کوم ټاکلی دی او زما خوښ شوی دی ډېرو خلکو راته وویل چې دا هم ښه کورنۍ ده او نجلۍ هم ماشاءالله ښه تعلیم یافته نجلۍ ده دا خو نوره خوشحالي شوه او بله خبر دا ده چې زما ورور هم دغسې تعلیم یافته دی په خارج کې سبق ویلی دی نو د هغه سره هم ما صلاح وکړله چې ما دغه ځای کې زه تا ته دوستي کوم نو هغه هم راسره خوښه کړله نو اوس به د خیره ور به سو که چیرې نور کار خو نو بالا هغه د الله پاک په لاس کې دی وروره کوم چیرې نصیب ورسره سوی وو نو د خیره سره دا کار به وکړو خپل دسمال به ځینې راوړو خان صاحب انشاءالله دوستي کوي ستاسو په رقم خلک دی په ټوله ښار کې نشي پیدا کولی ستاسو سره دوستي ونه کړي نو د چا سره بیا وکړي یا خان صاحب دا ښه موټر دی دا بیا د دوی خوښ کړی دی دا کشرانو خوښ کړی دی نو اوس څه پکې چې د دوی خوښ وي نو خان صاحب موټر مو داسې کوي لکه هنداره پاک صفا مو کوي د خیره سره بس مهرباني وکړئ درځئ چې او زه به د خیر راس بسم الله بسم الله مهرباني وکړئ بسم الله ته خان صاحب راس راس راته نظر هغه زما په ټول سره راوباسه دغه را صاحب وی 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 ښه صاحب ښه د صاحب خوراک دپاره نه ځم ستا دا راته وکړي ژر په دواړو سترګو په دواړو سترګو خان پټو ښه خدای مو راوله څنګه به زموږ خوا ته مخه وکړه موږ ستاسو په راتګ خوشحاله کېږو ستاسو راتګ